السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مرګرو الله دې وکړي چې تاسو ټول به راته وکړو او جوړ اوسئ. مرګرو په دغه ویډیو په تاسو در وښیم که چیرې ستاسو موبایل ریم سلو وي یا سلو کار کوي مرګرو او یا زیات پروګرامونه خلاص کړي مرګرو موبایل مو هینګ کېږي، نو دا ټول مشکل د ریم دی. نو دې د حل لپاره مرګرو تاسو کولی شئ چې په دغه ویډیو کې زموږ سره وګورئ. تر ویډیو شروع کېدو مخکې مرګرو تاسو چې زموږ په چینل کې نوي یاست نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په ګنټې نښه باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر ټولو نه لومړی تاسو ته در ورسیږي. نو دې لپاره مرګرو تاسو راشئ او د پلی سټور څخه به یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د اپلیکیشن لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکړی دی، خو په سرچ کې به د پلی سټور وکړئ کیل ایپس. مرګرو دغه اپلیکیشن دی، دا اپلیکیشن ما وار تر مخه انسټال کړی، نو مرګرو تاسو به یې انسټال کړئ. کله مو چې اپلیکیشن انسټال کړه د دې څخه وروسته مرګرو اپلیکیشن به را خلاص کړئ. اپلیکیشن مو چې راخلاص کړئ اپلیکیشن ډسپلی په دې ډول راځي. نو په دغه ویډیو بټن چې ده مرګرو تاسو درښیم ما ځینې پروګرامونه په خپل موبایل کې خلاص کړي وو، نو هغه پروګرامونه دغه دي مرګرو ټول ما لرې کړه، خو دلته لا هم ما سره شته دی، یعنې هغې څخه لرې شو مرګرو زموږ ریم یې نیولی و او دلته موږ سره موجود و. په دغه ویډیو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ او هغه پروګرامونه چې زموږ د سترګو څخه پناه وي موږ خلاص کړي، زموږ د موبایل ریم یې نیولی وي، نو په اسانۍ سره یې له منځه وړی شئ. نو تاسو بیا درښیم مرګرو ګوره دغه پروګرامونه ما خلاص کړي دي، زما سترګو څخه لرې شو خو مرګرو دې ځای څخه لرې شو مرګرو، خو لا هم دغه خلاص یې مرګرو تاسو کتلی شئ دغه ځای کې اوس هم موږ سره شته دی. نو دغه ویډیو بټن چې ده مرګرو په دغې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه ټول پروګرامونه به چې زموږ د سترګو څخه پناه وي مرګرو هغه له منځه لاړ شي. مرګرو که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو سره حتما لایک کړئ او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. میلاویږو مرګرو په نورو داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.